السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په نوی ولاګ کې هرکلی وایم. راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نن ولاګ شروع شو. سهار د مانځه نه واپس را روان یم. خپل ولاګ مې سټارټ کو. څه ټایم یې زه مانځه راتلم که نه بلکل دا لړه دود وغیره سوم نه و. بیخي ماحول صفا و او اوس دومره لړه شروع شو. دا وینئ تاسو هر څه یې پټ کړو. یخ شوی دی نو وینئ ډېر زیات ساړه دي. ښه نو څنګه چې مانځه نه راغلی وم نو دومه بس اوس راپاڅېدم کپړې مې بدل کړې او د کار ځای ته روان شوم. نن کار لږ زیات دی. پی سي پکې کول دي. هم له خیره سره نن زمونږ کار ختم شو. اوس داسې خبر ده که نه چې کپړې مې بدل کړي دي نو ما وی نن به یو ثواب کار وکړو. زمونږ دا لار چې دی که نه انتهایي ګنده شوې ده. ناله هم ډېره زیاته ګنده ده. ښکته ځای پکې ډېر زیات ګنده دی. نو ما دې خپلو ورونو ته ویې ما راځئ نن دا کار کوو چې دا لار صفا کوو. او که چېرته تاسو هم مطلب لکه داسې کور خواوشا لارې ګندۍ که نه هغه صفا کوئ. سړی پې ښکلی ښکاري او د ثواب کار هم دی. مونږ به د پشت ایجوکیشن والا باندې شروع وکړو بای ځکه چې دې برکتي دی که نه. اله شابه ښه نو دا ځای هم صفا کړو. ښکته پکې لږ لار کار راته پاتې شو خو ډېر زیات یې ستړی کړو. څومره مزه کوي دا ځای. اوس وینئ تاسو صفایي چې دی که نه نیم ایمان دی او حدیث دی. او هسې هم چې مطلب داسې د کور مخه دې صفا وي که نه نو سړی پې ښکلی ښکاري. نو په خپل چم کې خپل کور نه بار کومې نالۍ لارې وغیرې که نه خامخا صفا کوئ. چېرته هفته کې یا میاشت کې یوه پیره خو خامخا یې صفا کوئ. نو بس اوس هم چوټي وکړه. لږ کار راته پکې لا پاتې دی خو کیدای شي پکې سبا وکړو ځکه چې ډېر زیات ستړي وو. سهار راسره یو که نه نو انشاءالله دا کار چې دی به سبا کوو. نو بس کپړې مې بدل کړې. کپړې مې ویستې. کار ختم شو. اوس راووتم چکر له او چکر له هم نه یم راوتی. خو داسې خبره ده زما نه ملګری چې دی که نه یونیورسټۍ ته روان دی نو ما ته یې ویې راځه ته به چکر ولګوې څه ځای پورې وي زه بیا ځم. نو ما زه ټیک ده. نو بس چکر به ولګو. ستاسو سره به ګپ شپ هم لګو. چېرته ځای ما نو موږ سره یې ښه لکه خامخا ځئ او د یوې هفتې د ډېر ضلالت او د ډېر مصیبت زندگی وکنده یو هفته هغه تېره شوه. دومره ښکلې چوټیان مې تېرې کړې ته ضلالت زندګي وه. او څه ته پکې سم نه شو مړه سترګې رب خلک څه وایي سترګې په رب تېره شوه. هغه چلو پوه پې هم نه شوم. ستړی شوم ښه وکړېدم. تا ته ښه پته ده روړ یې ملیشان راغلی و که نه نو خامخا یار چې روپۍ راوړي روپۍ وګټي په تاسې وخوري بیا خو چې مراسې خوري. او کلیو زندګي خو داسې که نه چې مطلب خلک پرله بیا راځي او میلمانه او خلک ناست وي که نه چایانې مټیانې او ډېر ښکلی ژوند یې نه کلي. نو بس دې ځکه وایي زه ستړی شوم. روډ په غاړه ولاړ یو خو بهی ټایم ناوخته دی مازدیګر دی. بس دا ټایم خو ګاډي نه وي. کیدای شي زما نه ملګری نن پاتې شي. بس د ماښام بانګې وي خو ګاډی رانغی. بس واپسې کوو زه کور ته. هلکه مسافران لکه پاتې شوې. سهار د وخته به تله غواړي ما ځکه وی که نه سهار باندې ډېر زیات ساړی یخ شوی. ای به زمانه سهار ښه وي. وخته شپه سړی په ارام وکړي خو وي به ځان پرې کې به ښې دي د وخته. نو تر دې دمه چې تاسو کوم ولاګ وکتو که نه نو دا مونږ چې کله ملم جاوید نو تلي نو د هغې نه مخکنۍ ورځ ولاګ دی. او بیا زما شپه په سټوډیو کې وه. د هغې نه بعد چې زه کور ته رالم نو دا نور ولاګ چې دی د هغې نه بعد دی. راځئ نو دا مهال زه کور ته راورسېدم او بهی داسې خبره څنګه چې کور ته راورسېدم نو ورور مې راته میسج وکړ یونیورسټۍ نه در روان یم او گاډي کې مې کو اخوا بیا گاډي نه ما پسې راوځه چې ما اوسې. نو اوس زم په هغه پسې وځم. راځئ تاسو هم بوځم چکر به مو لګو. مازدیګری دی. راځئ. ولې زموږ دا لار دومره ګنده وه که نه سمې خټې وې پکې. بله ورځ مې پکې صفایي وکړه نو ډېره ښکلې صفا شوه. دا وینئ او دا وینئ به انور په ډوبېدو شو. ماښام ته ټایم نږدې کېدو واله دی او کله چې ماښام ته ټایم نږدې کېږي که نه نو سړزي ورو ورو زیاتېږي. او زه د هغې سر نه راوختېدم دې ځای پورې راورسېدم او بس لا مخکې روان یم. نو پته نه لګي چې کوم ځای پورې وځم که نه. هغوی سره مې رابطه وکړه نو هغوی مې را روان دي خو بس په یو بل له مخې لور شو. او دا زموږ علاقې شنه شنه غرونه دي. دا وینئ تاسو لاچی دا بوټی پکې ډېر بد ښکاري. نور دا نور بوټي چې نه څومره مزه کوي وینئ دوی
او چې کله باران نه وي که نه نو داسې په میداني علاقو کې بیا دا شانتې دون دي دا وینه تاسو وي اپله بیا ورو ورو غرونه ختمېږي که نه نو دون شروع کېږي دا وینه. او دا روډ چې دی که نه په دې باندې ټرافیک ډېر زیات کم او پبلیک ګاډي پې نه چلیږي که نه بس ټول مطلب د چا خپل ګاډي نه هغه پې چلیږي نو سورلو والا ګاډي نه نو بس په دې وجه باندې زه په هغه پسې راووتم او نن داسې خبره ده که نه نن هغه بیمار غونته کې هم نه وي ټیک نه یم که نه نو په هغې وجه پسې راوتی یم. مونږ مشران خبره کوي که نه مونږ په دې غر باندې پیاده تلو او رستم ته به هم لرګي وړو دا غر چې دی که نه په دې باندې به راتلو او دا هغه زړې زړې لارې دي لږې لږې دا وینئ په دې باندې به اوښان به وستلو او لرګي به یې خرڅولو. اوس اساني راووته مونږ موټرسایکل باندې مو وایو ساړه دی دا چل دی هغه چل دی هغوی به پیاده تلو. نو پخوانو مشرانو چې دی که نه ډېرې سختې تېرې کړي دي او اوس خو له خیره سره هر څه مطلب اسان شو. او دا وینئ به سپوږمۍ راوخته او بس مونږ واپس وکړو واپس روان شو. هغوی را سره شاته ناست تیاره د ډرایوینګ کومه او کور غاړې ته روان یو نو انشاءالله چې کور ته ورسو که نه بیا به خبرې اترې کوو ها. او چې کور ته راورسېدم بهی نو بس ډېر زیات ساړه مې شوي وو بیا مې بلاګ نه دی کړی بیا مې بلاګ بل شاټ نه و اخیستی. نو زمونږ نننی بلاګ دومره امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ. خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.